که چیرې یو انسان ته فالج کېږي نو د فالج نه مخکې کوم داسې علامات دي چې هغه د انسان په وجود باندې راځي. یقینا هر یو ډاکټر ته خو د دې پته شته، خو عام الناس ته د دې پته نشته دی، ځکه چې هغوی ته به څنګه پته ولګي چې چا ورته ښودلی نه دي. نو کوم داسې علامات دي چې هغه په هغه انسان باندې راځي چاته چې فالج کېدلو والی چې په هغې ټیم کې که چیرې تاسو وپېژنئ او په دې انسان باندې تاسو ناوخته نه کړي، یعنې ټیم پې زیات وانه وړئ او دا تاسو هاسپټل ته په خپل ټایم کې ورسئ او دې ته کومه انجکشن TPA انجکشن چې کېږي دا ورته په ټیم باندې وشي، نو دا انسان دا مریض د یو لوی معذورۍ نه بچ کېدی شي ستاسو د لږې پوښتیا په وجه باندې. نو کوم داسې علامات دي چې دا علامات د هغه انسان په وجود باندې راځي کله چې د هغه فالج خطره وي یا هغه ته د فالج کېدلو والی کوم ته چې میډیکل کې سټروک ویلی شي. نو زه به تاسو ته پوهه په یو فارمولې په بیس باندې درکړم چې دا به یقینا تاسو ته نه هېڅ چېرې هېره نه شي. FAST ورته ویلی شي، یعنې فاست اف نه مطلب دا دی فیس. کله هم چې د انسان په فیس کې دروندوالی راشي یا یو سیټ طرف ته د هغه مخ لاړ شي یا که چیرې د هغه سترګه یو سیټ طرف ته لاړه شي او د هغې نه اوبه را شروع شي، یعنې اوښکې را شروع شي، دروندوالی راشي یا د هغه د مخ کم شکله کم فیس یې دی کم نشان یې دی هغه ګډوډ شي، هغه یو طرف ته لاړ شي یا د هغه په سر باندې ډېر زیات زور راشي، ډېر زیات بوج راشي، سترګې پې تورې تورې کېږي او سر پې ډېر زیات دروند شي، اواز نشي کولی، ګڼېدلی نشي او بل انسان نه پوهولی شي او نه په خپل ځان باندې هغه پوهېږي چې په ما باندې څه وشو، نو دا د مخ علامات دي چې په دې ټایم کې د فالج راتلو خطره شته. د A نه مطلب عام دي، د هغه کوم لاسونه او خپې. کله هم چې د انسان په یو لاس کې یا په یو خپه کې دروندوالی راشي یا میږي کوم ته چې نمنس ویلی شي هغه راشي یا دومره وزن والي یا دومره سپک شي چې انسان په دې نه پوهېږي چې زما په د خپه یا په لاس باندې څه وشو. کله چې هغه د اوچتولو کوشش کوي یا ټیټولو کوشش کوي نو هغه نه ټیټېږي نه اوچتېږي، ډېر زیات دروند شي یا ډېر زیات سپک شي. او کله هم چې هغه خپل لاسو یا خپلو خپو ته ګوتې وړي نو هغه په دې نه پوهېږي چې آیا ما خپل لاسو خپلو پښو ته ګوتې وړي دي او که نه، نو دا هم د فالج راتلو علامات دي. په دې ټایم کې هم تاسو دا هاسپټل ته رسوئ. د اس نه مطلب دا دی سپیچ، د هغه ګڼېدل چې تاسو ته پته لګي چې آیا دا ما پوهولی شي یا مې نه شي پوهولی، د هغه ګڼېدل داسې ګډوډ شي چې نه انسان پوهولی شي او نه په خپله هغه پوهېږي، د هغه په اواز کې ډېر زیات چینجز راشي، ډېر اواز یې ګډوډ شي او بل انسان نه شي پوهولی، نو دا هم د فالج د راتلو علامات دي. دې ټایم کې د هغه ژبه هم درنېدو طرف ته تللی شي او انسان نه په خپله خبره پوهوي شي او نه خپل کنډیشن انسان ته ښودلی شي، نو دا هم د فالج د راتلو علامات دي. په دې ټایم کې هم تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ او په دې ټایم کې تاسو دا هاسپټل ته رسوئ. کله هم چې انسان ته فالج کېږي نو څومره ټایم کې هغه هاسپټل ته ورسولی شي، هغه ته TPA کوم انجکشن چې کېږي هغه وشي، نو هغه د هغه انسان دپاره بهتره ده او د غټې معذورۍ نه پې بچ کېدی شي. فاست فارموله کې د ټینه مراد ټایم دی. که چیرې تاسو په 4.5 غنټو کې دا مریض دا هاسپټل ته ورسوه، دې ته انجکشن وشوه، د دې پراپر انویسټیګیشن وشو، سټي سکین وشو، د هغې نه پته ولګي چې دې ته د فالج لګېدلو خطره وه یا خطره شوې، نو دته انجکشن وشي چې دا د لوی معذورۍ نه بچ شي. علامات که چیرې ستاسو په مخ کې چا باندې راځي یا چاته دا علامات وشي نو په دې ټایم کې تاسو هرګز سستي مه کوئ. ډېر کسان داسې دي چې دې ټایم کې سستي وکړي چې دا به ټیک شي، خو دا سستي د دې دپاره بهتره نه ده. که چیرې دې ټایم کې تاسو لږه هم سستي ونه کړه، 4.5 غنټو کې دننه تاسو د هاسپټل ته ورسو، د دې ټریټمنټ وشو، تاسو یو غټه ښېګړه وکړه او دا مریض تاسو د یو لوی معذورۍ نه بچ کړلو. فالج په څو قسمه باندې کېږي او فالج ولې کېږي دې دپاره تاسو مونږ ته کمنټ وکړئ، مونږ تاسو ته دغه شان نیکسټ ویډیو راوړو. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ. دغه شان معلوماتي ویډیو دپاره ID در سره فالو کړئ. شکریه، الله حافظ.